بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم رور پیغام راستولی دی او پوښتنه یې کړې ده چې سخت مریض یم، د ډیر وخت څخه مریض یم، د بدن دردونه لرم، بدن می ټوله خوږیږي، ما ته یو داسې علاج وښیه، قرآني علاج چې زه هغه وکم او الله جل جلاله ما جوړ کړي. محترم وروره، تاسې ډیره ښه پوښتنه کړې ده، نو تاسو ته به زه هغه څه در وښیم چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته راښوولي دي او مؤمنانو ته یې ورښوولي دي. تاسې اوله وار چې کله مریضان سئ، په عام اوقاتو کې اوله وار خپله تداوي او علاج هغه په قرآن عظیم شان باندې کوئ. قرآن عظیم شان دا د مؤمن دپاره شفا ده، هم د ظاهري امراضو څخه هم د باطني امراضو څخه. په یو حدیث شریف کې چې د حدیث روایت ابن ماجه کړی دی، د حدیث راوی سیدنا علی ابن ابي طالب رضی الله عنه دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر الدواء القرآن. در ټولو بهترینه دوا د مؤمن دپاره هغه قرآن دی، په قرآن دی خپل علاج وکړي. ابن ماجه دغه حدیث شریف روایت کړی دی، د حدیث نمبر دی 3501 او د باب نمبر دی 28، باب الاستشفاء بالقرآن، شفا حاصلول په قرآن باندې دغه د باب عنوان دی. د صفحې نمبر دی 2680. دغه رقم محترم وروره په یو بل روایت کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دوه شیان یاد کړي دي، هغه یو قرآن عظیم شان دی، بل عسل دی. تاسې د عسلو استعمال هم وکړئ، هغه عسل چې هغه صفا عسل وي، د نورو شیانو څخه خالي، صرف خالص عسل وي، په هغو باندې خپله د مریضوي علاج وکړي. ځکه په یو روایت کې چې د سیدنا عبدالله رضی الله عنه څخه دی، دی فرمایي: وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. تاسې باندې لازمه ده چې د خپلو مریضیو شفا وکړي په دوو شیانو باندې، یو په عسلو باندې، بل په قرآن عظیم شان باندې. محترم وروره، د عسلو استعمال د طبیبانو څخه پوښتنه وکړئ، که نور که هغه د طبیب ته مو لاسرسی نه، بس داسې په جمعه کې په 10 ورځو کې 2 او 3 وارې عسل استعمالوي په چایو کې، په اوبو کې، نو الله جل جلاله به د ډیرو مرضو علاج په دغو عسلو باندې وکړي. دغه رقم د قرآن عظیم شان هغه سورتونه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي د شفا دپاره، نو تاسې هغه پر خپل ځان باندې وایاست. بالخصوص سورت فاتحه، یعنی الحمدلله شریفه. د الحمدلله شریفه که چیرې یو سړی سهار او ماښام 2 وارې پر ځان باندې ووایي، یعنی 2 وارې سهار 2 وارې ماښام پر ځان باندې ووایي، الله جل جلاله به د ډیرو مریضیو څخه خلاص کړي. دغه رقم سورت فلق او سورت الناس د هغو ذکر په احادیث کې راغلی دی. نو تاسې په قرآن عظیم شان باندې خپل علاج وکړئ او دغه رقم په عسلو خپل علاج وکړئ. په یو روایت کې چې د هغه حدیث شریف راوی سیدنا ابي سعید رضی الله عنه دی، او هغه روایت ترمذی شریف را نقل کړی دی، یعنی ترمذی شریف راخستی دی. په هغه کې راځي: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. سیدنا ابي سعید رضی الله عنه مبارک فرمای چې الله رسول صلی الله علیه وسلم به خپل ځان دموي د انسانانو او د پیرانانو څخه، د انسانانو د بد نظرۍ څخه او د پیرانانو څخه په مختلفو کلماتو باندې، چې په هغو کې یو دا توري دی: اعوذ بکلمات الله التامة من كل شیطان وهامة ومن كل عین لامة. خو چې کله د الله رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا 2 معوذتان نازل سوه، یعنی سورت فلق، سورت الناس، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس نازل سوه، د الله رسول صلی الله علیه وسلم به په دغو دواړو باندې خپل ځان دموي او هغه نور یې پرېښوله. دغه حدیث ترمذی راخستی دی، د حدیث نمبر دی 2050، د صفحې نمبر دی 1850. نو محترم وروره،
خلاصه د خبرې دا سوله چې که تاسې دغه د بدن دردونه له ډېره وخته لرئ نو تاسې هم عسل استعمال کړئ، هم د قرآن عظیم شان باندې خپل علاج وکړئ. په قرآن عظیم شان کې سورة فاتحه مې درته وښول، سهار او ماښام یې پر ځان ووایاست. دغه رقم قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا هم سهار او ماښام پر خپل ځان باندې ووایاست. الله جل جلاله هم د ظاهري او باطني ټولو امراض څخه خلاص کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.